الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. زما محترم وعزانو د هر څه د مخاولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وبعد زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. الله پاک تبارک وتعالى دې وکړي چې تاسو ټول مؤمنان مسلمانان تر همدې شیبو پورې د صحت او عافیت جامع فرتان ولرئ. قدرمنو زموږ د نن ورځ موضوع ده په فضیلت کې د تراویح فضیلت لري. تراویح یو ځانګړی عبادت دی چې د دې تعلق تر روژې پورې دی. اصلي اساس د دې تراویح دی چې شي په نن عصر کې کله ناکله پر دې شان باندې اعتراض هم کیږي. زموږ علماء کرام فرمایي چې کله روژه مبارک راغله په دوره نبوي کې، یعنی د نبی علیه السلام مبارک په وختو کې علیه السلام مبارک راغلی په مسجد کې تراویح شروع کړلې. د دې تراویح په حق باندې ډیرو صحابه کرام ته کم معلومات نو نبی علیه السلام مبارک د اوله شپه تراویح وکړلې. چې دوهمه شپه سوله علیه السلام مبارک تراویح وکړلې، اصحاب کرام وافر او زیات و. چې کله درېیمه شپه سوله تر هغه هم زیات سوله، صحابیات هم راغلې په خپلو ځایونو کې د نبی علیه السلام مبارک په انتظار سوله. علیه السلام مبارک دا درېیمه شپه هم تراویح ورکړلې. خو د دې وروسته چې څلورمه شپه کېږي علیه السلام مبارک رانغی. اصحاب کرام ډیر انتظار سوله د هغو طاعت او عبادت او بندګي دا رقم نه و لکه زموږ استاد د چې هغه ګړی بس وغمیږي. بیخي علما لیکي چې پر دې وبېرېده چې اوس داسې نه چې پیشلمی پوت سي او سهار سي، نو بیا یې هغه خپل لمونځ ادا کړي، لمونځ پوره سو، انتظار ډېر وسو. چې کله د سهار وخت کېږي اصحاب کرام ورځي نبي علیه السلام مبارک باندې پوښتنه کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وځنډېدلې خو موږ هم انتظار وکړي رانغلې. علیه السلام مبارک څخه پوښتنه کوي چې مشکل و کومه خبره وه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل چې نه مشکل و، نه مریض وم، نه عذر و، خو صرفا د یوې خبرې زه ټینګ کړلمه چې موږ او تاسو اوله شپه، دوهمه شپه، درېیمه شپه دا عبادت په ډېر شوق او په ډېر ترغیب او په ډېر اهتمام سره وکړئ. نو پر دې باندې وبېرېدلم خدای نه کرده داسې نه چې دا عبادت او طاعت الله رب العزت ته نهایت زیات خوند ورکړي او حکم نازل سي د الله د طرفه څخه چې دا پر تاسو باندې فرض. نو کچیرې فرض سو، نبی علیه السلام مبارک وفرمایله چې زما په اخر کې د امت به دا امت داسې خلک پیدا کړي چې د الله رب العزت طاعت او عبادت و بندګي به ډېره ورباندې غمیږي. د 10 رکعاتو تراویح کول به پر دې داسې وغمیږي لکه 10 منبر چې د دوی په وږو کې دی. نو خدای نه کرده که هلته ورباندې فرض وي او دوی دلته دا فرض نه ادا کوي نو دا به ګناهګاره سي. په دې خاطر باندې درنغلم. نو علیه السلام مبارک څخه 3 شپې تراویح ثابت دي. کله چې خلافت و حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک ته وسپارل سو،
او روژه مبارکه راغله، حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک امر کوي چې تاسو دغه لمونځ د دې روژې په جماعت سره اهتمام او پوره کړئ، د دې غمخوردګي وکړله. نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک چې حافظ قرآن و لوی قاری و، هغه مختص ده د تراویح لمونځ ادا کوي. دا هغه صحابي دی چې علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ ورته وفرمایله چې ما ته قرآن ووایه. د ده ښه قرآن زده و، ډېر په ښایسته لهجه زده و، په ښه مشق او قرأت یې زده و، په ښه حدر و تدویر یې زده و. هغه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن پر تا نازل شوی دی، ته ما ته وایه چې تی ووایه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې الله رب العزت ما ته د ده قرآن خوند راکوي. نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک قرآن عظیم شان ورته ووایه چې کله به ځای د ژړا راغلی علیه الصلاة والسلام مبارک به وژړله، او کله چې به ځای د ترغیب راغلی علیه الصلاة والسلام مبارک به خپله خوشحالي ښکاره کړله. نو علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مشکات. کم چا چې د روژې مبارکې په میاشته کې قیام وکړي، تراویح یې وکړلې، د تهجد لمونځ یې وکړي، نفلونه یې وکړله، ذکر و اذکار وظیفې تلاوت د قرآن عظیم شان یې وکړي، الله رب العزت به مخکني ګناهونه ورته معاف کړي. او واړه واړه ګناهونه، لوی لوی ګناهونه چې د هغه په توبه باندې معافېږي. نو الله رب العزت موږ مؤمنانو مسلمانانو ته توفیق د دې راکړي چې دا تراویح وکړو، هغه که نر وي او که ښځه، د دواړو دپاره دا سنت د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک او سنت د خلفای راشدینو دی. خدای پاک دې وکړي چې دا خبرې تاسو په ښه معنا باندې اورېدلې. نو ماته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.